بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست او نننۍ ورځ مو د دا ماله په خیر رسولي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، د 12 صنف د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري چې موږ او ستاسو نننۍ درس 40م درس دی او البته نوی سفر کې اووم فصل چې د دې کیمیا دی الکایل هالایډو په اړه دی. نو د نن ورځې درس د اووم سفر کې لومړی درس دی الکایل هالایډونه. که غواړئ چې الکایل هالایډونه وپېژنئ، د هغوی ډولونه، همداسې د دوی په معمولي طریقه او افاق طریقه بشپړ پوه سئ، نو همدا نن ورځې درس را سره تعقیب کړئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، الکایل هالایډونه. اول که تاسو دغه نامه ته متوجه سئ، الکایل اصلا د الکان کورنۍ راډیکل بولي. هالایډ هیلوجن ته وایي چې کلورین، برومین، بلورین، ایودین د دغو څلورو عناصرو څخه هر یو د الکان د کورنۍ پر راډیکل وصل سي. البته دا د الکایل هالایډو په نامه دی. دا چې صفر کې ته عمومي الکایل هالایډونه ورکړي دي، خو موږ تاسو الکین هالایډ هم لرو، اروماتیک هالایډ هم لرو، ځکه هیلوجن پر اروماتیکو بسته کول بیا اروماتیک هالایډ دی. پر الکینو که هالایډ یا هیلوجن بسته کو الکین هالایډ دی، که پر الکاینونو هیلوجن بسته کو الکاین هالایډونه دي، که پر سایکلو الکانو بسته کو سایکلو الکانونو هالایډونه دي. خو ګرانو زده کوونکو، که هر کم هالایډ وي، خو دا هم د هایدرو کاربنونو هیلوجني مشتقات بولي. هیلوجني څه معنا؟ یعنی د هایدرو کاربنونو هغه مرکبات و چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړي. مشتقات د دوی به یا اکسیجني وي چې د کاربن او هایدروجن ترڅنګ اکسیجن وي، یا به هیلوجني وي چې د کاربن او هایدروجن ترڅنګ هیلوجن وي. هیلوجن که ستاسو په یاد وي ګرانو زده کوونکو، په ایکس سره موږ ښووله د اووم ګروپ عناصر کلورین، برومین، فلورین، ایودین د دغو څلورو څخه که هر یو راغلی و پر الکانو یا الکینو یا اروماتیکو وصل و، دغه ته هالایډونه وایي. نو ګرانو زده کوونکو، وظیفوي ګروپ هم هالایډ دی، یعنی ایکس دی، او د ایکس څخه مطلب دغه څلور عناصرو څخه که هر یو باندې وصل وي، هغوی ته الکان هالایډونه یا الکین هالایډونه. دا چې سفر کې ډیر د الکایل هالایډ په اړه دی، نو ځکه وظیفوي ګروپ عمومي فورمول هم د همدې کورنۍ کښلی دی. نو عمومي فورمول یې څه شي دی؟ آر رابطه ایکس دی. آر راډیکل دی، ایکس دغه څلور عناصر دی. یا د آر راډیکل که ستاسو په یاد دی د الکان راډیکل، د نورو نه، د الکان راډیکل که د الکان کورنۍ څخه یو هایدروجن کم کو، د الکان کورنۍ عمومي فورمول څنګه و؟ CNH 2N جمع 2 و. دا چې دی CNH 2N جمع 1، یعنی که د هغې کورنۍ د راډیکل د هغې کورنۍ څخه یو هایدروجن کم کو، د هغې کورنۍ راډیکل جوړیږي. نو دا راډیکل فورمولو په خوا هم زموږ په یادو، که ماسې رابطه ایکس وصل کو، دا د هیلوجن. اوس الکایل هالایډونه سو. اوس ګرانو زده کوونکو، د آر پر ځای کولی سو دا یو الکایل هالایډ دی، دا یو الکایل هالایډ دی. دا هم موږ تاسو دغو دوو ته الکایل هالایډ وایو. دا بیا الکین هالایډ دی، الکینونو هیلوجن وصل دی. دا بیا اروماتیک هالایډ دی، پر اروماتیکو هیلوجن وصل دی. خو دغو ته اصلا زنځیري هالایډونه هم وایي ګرانو زده کوونکو. بعض وخت کانکورو کې راځي زنځیري هالایډونه، یعنی زنځیري د زنځیر په شکل هالایډونه دي، او دې ته اروماتیک هالایډ وایي. اروماتیک هالایډونه. دغه زنځیري ته الیفاتیک هم وایي. عمومي نوم یې داسې هم لیکای سو، الیفاتیک هالایډونه. بعض وخت کانکور کې یو مرکب یې راوړی وي، دا د کومو هالایډونو څخه دی، د الیفاتیک که د اروماتیک. نو دلته باید تاسو دغه شي ته متوجه اوسئ. نو دې ته زنځیري یا الیفاتیک هالایډونه وایي، دې ته اروماتیک هالایډونه وایي. د الکایل هالایډونو ډولونه چې دي، یوه ته اولي الکایل هالایډونه وایي، بل ته دویمي، بل ته درېیمي. اولي الکایل هالایډونه یا پرایمري، دویمي یا سکنډري، او درېیمي یا ترشري یا ترټري درېیمي الکایل هالایډونه. ګرانو زده کوونکو، که ستاسو پام وي، اولي هغه ته وایي چې د هیلوجن پر اولي کاربن بستای. بعضې زده کوونکي بیا جلا فکر لري، وایي اولي، دویمي، درېیمي. دا غلط فهمي ده. دې ته اولي وایي، خو دې ته دویمي وایي، دې ته درېیمي نه وایي. اولی کاربن هغه دی چې د یوه بل کاربن سره اړیکه ولري. دویمي هغه دی چې د دوو کاربنو سره اړیکه ولري.
دا چې دوی خپله د یوه دغه کاربن سره اړیکه لري، دا ماولي دی دا ماولي دی. نو اوس هیلوجن پر اولي کاربن چې واصل وي دې ته اولي الکایل هالایډونه وایي. که چیرې هیلوجن اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې ستاسو پام وي په دې کې دا کاربن یو د ده سره اړیکه لري، یو د ده سره، دې ته دویمي کاربن وایي. که هیلوجن پر دویمي کاربن واصل وي دې ته سکنډري یا دویمي الکایل هالایډونه وایي. او که چیرې هیلوجن ګوره دا بیا درېیمي دی، د درو کاربنو سره اړیکه لري. اوس دا ماولي دی دا ماولي دی دام دی، دا بیا درېیمي دی د یوه دوو درو. که دا هیلوجن پر درېیمي بسته و هغه ته درېیمي الکایل هالایډونه وایي. نو اولي الکایل هالایډونه، دویمي الکایل هالایډونه او درېیمي الکایل هالایډونه د هیلوجن په وصل کېدو پورې اړه لري. که پر هر کاربن واصل و نو هغه الکایل هالایډونه بلل کېږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د الکایل هالایډو نومې ښودنه. مخکې مې درته وویله په دې کې مختلف هالایډونه جوړیږي، خو دا چې عمومي فصل یې د الکایل هالایډو په اړه کړی دی. نو که غواړو چې په دې باندې نوم کښېږدو البته په معمولي طریقه، نو اول د راډیکل نوم وایو، د هیلوجن نوم وایو، په پای کې آی ډي ای کلمه ذکر کوو. اوس د دې نوم زه څنګه ولیکم؟ میتایل. میتایل د راډیکل نوم وایو، په پای کې د هیلوجن نوم میتایل بروماید آی ډي ای مور اضافه کوو. خو ګرانو زده کوونکو دا بله کم هم ویل کېږي. څنګه څوک به ووایي؟ آفرین، یو څوک راځي وایي برومو میتان، اول هیلوجن وایي په پای کې د میتان کلمه ذکر کوي. بعضې وخت کانکور کې د دې مرکب نوم عبارت دی. که د دوی په طریقه یې که به بله طریقه یې مشکل نه لرو. نو یو نوم یې میتایل بروماید، بل نوم چې وایي برومو میتان. تاسو ته یوه خبره ما ویلې ده چې هر یو په پای کې ویل کېږي بیا پرا ویل کېږي. ته به داسې نه وایې چې برومو میتایل و دا میتایل دی، په پای کې پرا ویل کېږي. اوس د دې نوم څنګه وامه؟ اول د دا راډیکل نوم وایو، دوه کاربونه 5 هایدروجن چې ولري دې ته ایتایل وایي. د هیلوجن نوم فلوراید آی ډي ای ور اضافه کوو. بل یې نوم څنګه وایي؟ آفرین، فلورو ایتان، په پای کې چې وایي بیا بیا پرا وایي. همداسې یا دې ته به بله کم نوم هم ویل کېږي. یو خو ایتایل فلوراید، بل فلورو ایتان، بل پرایمري ایتایل فلوراید. یعنی پرایمري بیا ولې ورسره ذکر کېږي؟ دا ځکه د هیلوجن پر اولي کاربن واصل دی. پرایمري ایتایل فلوراید هم ویل کېږي. یا دې ته راځو ګرانو زده کوونکو، که چیرې ستاسو پام وي د دې نوم چې موږ تاسو وایو، یو د راډیکل نوم وایو، د راډیکل نوم چې وایو پروپایل بروماید. خو که دلته وګورو دا شاخداره دی، معنا هیلوجن چې دی پر دویمي کاربن بسته دی. دا چې وایو ایزو معنا شاخ لري، دا پروپایل. که چیرې دلته دا برومین بسته وي بیا ساده پروپایل بروماید ویل کېدی. اوس دا شاخداره دی، ایزو پروپایل بروماید. یا بله کم یې ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې ووایو سکنډري. ولې وایو؟ دا هیلوجن پر دویمي کاربن بسته دی. سکنډري پروپایل بروماید یې وایو. ځینې شاګردان دلته غلطي کوي. غلطي دا دی سکنډري م وایي، ایزو پروپایل بروماید هم وایي. دا سکنډري چې رالی بالا موږ ته خپله معلومات کېږي چې هیلوجن پر اولي کاربن نه دی واصل، بلکې دی پر دویمي بسته دی. بیا ایزو ته ضرورت نسته، او که ساده ته وایه بیا نو مجبور یې چې د ایزو کلمه ذکر کړي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د دا مرکب نوم که داسې ولاړ سو هم 2 شاخه پاتېږي، که داسې ولاړ سو هم 2 شاخه پاتېږي. یعنی 2 شاخه چې یو مرکب درلود، لکه ستاسو په یاد وي د دې په سر کې موږ نیو کلمه ذکر کول. نیو دا 4 کاربونه لري، بیوتایل. نیو بیوتایل، په پای کې د هیلوجن نوم وایو فلوراید. خو ګرانو زده کوونکو په کتاب کې دغه نوم ته ایزو بیوتایل فلوراید لیکلی دی، دا غلط کړی دی، اشتباه سوې ده. همداسې که چیرې بیا موږ تاسو راسو بله طریقه چې بیا نوم به بله یو معمولي طریقه مې ذکر کړی دی، هغه هم صحیح ده. میتایل یې ذکر کړی،
پروپایل فلوراید دا سیم سی دی په کتاب کې یو یادونه کړې میتایل پروپایل فلوراید دا سیم سی دی معنا د دې شاخ نوم جلا وای د دې له جلا وای په پای کې د فلوراید نوم وای خو موږ تاسو یو بله کم طریقه چې دا څویمي الکال هالایډونه دي بعضې وخت کانکور کې هم یو سوال راغلی وی دا څویمي الکال هالایډونه دي اوس که دا موږ وغواړو ګرانو زده کوونکو څویمي دي هایلوجن پر درېیمي کاربن واصل دی هیلوجن چې پر درېیمي کاربن واصل وي دې ته درېیمي الکال هالایډونه وایي نو ترټري لیکو ټي لیکو معنا درېیمي وروسته بیوتایل لیکو که ته دلته استاذه ولې نیو کلمه نه لیکي ګرانو زده کوونکو دا ترټري چې رالی درېیمي الکال هالایډونه چې جوړیږي نو معلوم داره به خامخا دا هیلوجن پر درېیمي خامخا به دا نیو وي یعنی بالا موږ ته معلومات کیږي ولې بله کم دا ته فورمول نسي لیکلی نو ترټري درېیمي بیوتایل فلوراید بعضې وخت په فورمول کې دا لنډ هم لیکل سوي تاسو خطا باسي داسې مو خطا باسي لیکې ګرانو زده کوونکو CH3 C او F وای دا کوم الکال هالایډونه دي اولی دي دویمي دي درېیمي دي څوک به ستاسو له جملې څخه وایي آفرین ستاسو له جملې څخه کیدای شي ماته ځینې کسان وایي چې استاذه دا خو اولی دي هیلوجن دا دی پر اولی کاربن بستا دی خو ګرانو زده کوونکو که تاسو دلته متوجه سئ دا کله اولی دی ولې دلته د کاربن څلور رابطې کمه دي چې پراتې او بل د CH3 چې دی دا کله امکان لري چې دا داسې پرله پسې بستا سي چې موږ ولیکو CH3 ځکه د کاربن رابطې څلورو اوړي او دلته C ولیکې دلته F ولیکې نو دا رقم خو نه معنا نه لري او ستا په فکر کې دا رقم دی نو که دا د هایدروجنونه اول نه دي پوره او بل بیا دی امکان نه لري په مابینځ کې چې بسته کېږي هغه باید CH وایي نو خبره څه شي سوه نو مطلب مو دا دی ګرانو زده کوونکو که داسې لاندې لیکلي دا هم درېیمي دي ولې د دې مطلب دا دی چې دا C ده درې دانې CH3 پر ده باندې واصل دي درې دانې CH3 پر واصل دي او یو دانه رابطه فلورین نیولې دا په اصل کې داسې دي یعنی دا داسې لاندې هم لیکل کېږي چې ستاسو پام یې همداسې ګرانو زده کوونکو رابسو اروماتیک الکال هالایډو ته اروماتیک هالایډو بیا نوم څنګه لیکو په دا ځای کې بیا هم د راډیکل نوم وایي په پای کې د هیلوجن نوم وایي څنګه ولیکمه آفرین د بنزین راډیکل خو مون په یاد وي ګرانو زده کوونکو د چی شي په نوم یادېدی آفرین د فینایل وروسته د هیلوجن نوم وایي د هیلوجن نوم څوک دی برومین بروماید خو ستاسو له جملې څخه به څوک ووایي چې د دې نوم بله کم ویلی سو که یا آفرین ویلی سي بلکل یو بل یې وایي استاذه داسې وایم برومو بنزین په پای کې چې ار یې وایو بیا راډیکل نه وایو بیا پوره وایي دواړه صحیح دي خو تکړه شاګردان بیا د دغه مرکب نوم هم راته ویلی سي او څوک چې مطالعه نه لري تیر درسونه یې نه یاد کړي هغې نسي ویلی د دې مرکب نوم به څنګه وایو آفرین ستاسو له جملې څه یې وایي چې استاذه تا موږ ته ویلي و چې د الکینو لومړنی راډیکل مروج نوم درلودی په یاد مو دی آفرین مروج نوم یې وینایل و وینایل د دې مروج نوم وینایل و ګرانو زده کوونکو په پای کې د هیلوجن نوم کلوراید د دې نوم به بیا څنګه ووایو ګرانو زده کوونکو د دې نوم چې بیا وایو بیا په داسې شان وایو څو رقمه ویلی سو اول نایترو د ده نوم وایي نایترو NO2 ګروپ ته نایترو وایي د بنزین راډیکل چې CH2 پر واصل وي ګرانو زده کوونکو د بنزایل په نامه یادېدی بنزایل په پای کې بروماید نو نایترو بنزایل بروماید لکه دغه چې ویل سوی و میتایل پروپایل فلوراید د دې نوم هم عین دغسې سو نایترو بنزایل بروماید راځو د دې نوم به بیا څوک وایي ګرانو زده کوونکو د الکینو د دوم راډیکل مروج نوم په یاد مو دی آفرین الایل دا مروج راډیکل نوم دی په پای کې فلوراید ګرانو زده کوونکو دا ټول تیر درسونه ځینې موضوعات باید ستاسو حفظ وي راسو د دغه نوم به څنګه وایو تاسو ته ما ویله د بنزین ساده راډیکل لکه دلته د فینایل په نامه یادېدی بروماید موږ تاسو ویل که پر بنزین CH2 بستا وي
او یوه رابطه آزاده یعنی دا راډیکل وي دې ته بنزایل وایي بنزایل او بروماید بنزایل بروماید. ښه د دغه نوم به ستاسو له جملې څه بله کم څوک وایي؟ تکړه شاګرد. آفرین تکړه شاګرد یې ویلی سي. څنګه که دی مرکزي وټاکو د الکانو اشتقاقي طریقه برومو پینایل په پای کې میتان هم ویلی سي. مشکل نسته. راځو ګرانو زده کوونکو دغه یو دانه لا ذکر کومه دا بیا سایکلو الکان دی. پام وي داسې نه یو شاګرد استاذه نوم یې زه ویلی سم څنګه دی پینایل بروماید دی چې وایي دا هم بنزین دی. ګرانو زده کوونکو د هغه مابینځ کې ریزونانس کړۍ نه لري نو پوه سه چې دا سایکلو الکانونه دي. د سایکلو الکانو راډیکل خپله د سایکلو الکانو راډیکل څنګه لیکل کېدی سایکلو هیګزایل شپږ کچګران لري په پای کې بروماید بل یې څنګه ویلی سو آفرین برومو سایکلو هیګزان په پای کې چې وایي هغه پوره ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د ایپاک طریقه د دې کورنۍ د ایپاک طریقه لکه د الکان الکین الکاین کټ مټ هغه رقم خو بیا هم دلته هیلوجن ته هم اعتبار ورکولی سو. په هره کورنۍ کې د هغې وظیفوي ګروپ رول لري. نو په الکال هالایډو کې هیلوجنونه وظیفوي ګروپ و نو ډېر اعتبار هیلوجن ته دی. خو اول موږ تاسو زه غواړم وړ زنځیر انتخابوم. ایپاک طریقې هم بیخي ډېرې وویل سوې 1 2 3 4 5 کاربون ته شماره له هغه طرف ورکړو چې هیلوجن نږدې وي دې سر ته که دې سر ته همداسې 1 2 3 4 5 که شاخونه ډېر وي نومونه د بي سي د تورو په ترتیب سره وایي. اوس د هغه یو شاخ دی 2 د دا شاخ نوم برومو په پای کې 5 کاربونه چې ولري الکان دی. ولې یوازې یو ګونې اړیکه لري پینتان. د دې نوم به څنګه وایي ګرانو زده کوونکو؟ ستاسو په نظر د دې سره شماره که د دې سره د هغه وړ زنځیر دی شماره به د دې سره ځکه هیلوجن دې سر ته نږدې دی 1 2 3 4 5 په بي سي کې د برومین مخ نوم مخ ته دی که د میتایل آفرین سی ته نه کته کېږي د نوم ته کته کېږي نو لیکو 2 برومو په دوم کې برومین دی بیا 4 میتایل په څلرم کې میتایل دی په پای کې د وړ زنځیر نوم چې دی پینتان 5 کاربونه لري پینتان. همداسې ګرانو زده کوونکو د دې نوم به بیا څنګه ووایو؟ په دا هر یوه کې 5 یې لږ بیا اوږد کړو دا زنځیرونه چې اوس د دې نوم څنګه ووایو؟ د دې نوم چې وایو که چیرې یو رقم و اوس دغه شاخ که زه دلته وصل کړم ګرانو زده کوونکو دلته برومین ستاسو په نظر اوس چې موږ وغواړو د دا مرکب وړ زنځیر 1 2 3 4 5 6 شماره له دې سره که د دې سره دلته هم هیلوجن په دوم کاربون کې دی دلته هم هیلوجن په دوم کاربون کې دی نو باید کم هیلوجن ته اعتبار ورکړو. آفرین ستاسو په یاد چې کتله یې زیاته وي 1 2 3 4 5 6 اول د هغه یوه نوم واخلو چې په بي سي کې مخ ته 2 برومو وروسته چې کوو ګرانو زده کوونکو وروسته راځو چې په دې کې موږ تاسو دوم هایدروکسي دلته اچ دلته سی د سی مخ ته ده نو 5 کلورو بیا په 4 کې هایدروکسي او په پای کې د وړ زنځیر نوم چې دی هیګزان یعنی 6 کاربونه لري. خو ګرانو زده کوونکو د دې مرکب نوم اول خو به زه تاسو ته د دې مرکب مروج نوم درته وښیم. د دې مرکب مروج نوم هیلوتان دی. په پخوا وختو کې د کلوروفارم په نامه یو مرکب و چې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه کارېدی. اوس د هغه مادې پر ځای د هیلوتان په نامه دغه مرکب چې عملیاتونه کوي د نشې لپاره د بېهوشه کېدو لپاره استعمالیږي. مروج نوم یې هیلوتان دی. خو د ایپاک په طریقه کولی سو د دې مالیکولي فورمول هم سره رالان کړي C2 یعنی مالیکولي فورمول C2 H BH F3BrCl یعنی دا بیا مالیکولي فورمول دی چې سره راټوله کړي. خو دلته چې هم شماره ورکوو دې خواته هیلوجنونه ډیر دي د ډیروالي په خاطر 1 2 لیکو چې 2 برومین بیا مخته دی 2 برومو د ایپاک په طریقه نوم لیکم.
وروسته فلورین دی که کلورین مخته دی بیا 2 کلورو بیا ونه لیکي چې 2 هایدروجن دیم شاخ فرض کړي هایدروجن شاخ نه فرض کیږي او بیا لیکو ګرانو زده کوونکو یو معنا 3 دانې 3 سره پر اول بستا دي ترای فلورو په پای کې 2 کاربونه دي 2 ته ایتان وایي یعنی دا د دې نوم د ایپاک په طریقه سو راځو ګرانو زده کوونکو د دغه مرکب نوم د ایپاک په طریقه لیکو خو په دا کې ډېر شاګردان خطاوزي دی همیشه لیکي 1 2 3 4 5 6 استاده دا وړ زنځیر دی خو موږ وړ زنځیر هېڅکله سیده ته نه وایو ګرانو زده کوونکو 1 2 3 4 5 6 داسې هم 6 دی مګر 1 2 3 4 5 6 اوه ګرانو زده کوونکو دا وړ زنځیر داسې اوه دی نو ته نسې کولی چې دا سیده انتخاب کړي دا غلط دی همیشه سیده زنځیر ته وړ زنځیر نه وایي چې تاسو وړ زنځیر بس سیده په نظر کې نیسئ همدا اوس په نظر کې نیسو اوس د وړ زنځیر یو سر دا دی یو دا دی دا شماره له دې سره که د دې سره هیلوجن هغه ته نږدې دی 1 2 3 4 دورې نه ځو ځکه دا په وړ زنځیر څه وایسته 5 6 اوه داسې راګرځو مشکل نشته دا شاخ فرض نو راځو اول د هیلوجن نوم 2 برومو وروسته په څلرم کې ګرانو زده کوونکو دی واصل دی د خپله یو شاخ دی دته 2 کاربونه 5 هایدروجنو ته ایتایل وایي 4 ایتایل په پای کې د وړ زنځیر نوم وړ زنځیر 2 کاربونه لري 2 ته هفتان وایي هفتان که چیرې ګرانو زده کوونکو 2 ګونې اړیکه راغلي هم د هغسې نامګزاري کو صرف د 2 ګونې اړیکې ځای مشخصو لکه په الکینو کې اوس د دې خوا شماره ورکو ځکه ایلوجن نږدې دی 1 2 3 4 چې شي لیکو په اول کې برومین بسته دی داسې نه کوو ګرانو زده کوونکو چې بالا ولیکې بیوتین که ته هغه د الکین کورنۍ د 2 ګونې اړیکه لري ور مو کړله مثال ورته ومو لیکله خو یا بیوتین خو صحیح خبره ده چې ته بیوتان نه وایه بیوتان ولې نه وایه بیوتین ولې وایه 2 ګونې اړیکه راغلې ده خو یوه غلطي دې بله چې کړې ده په 2 کاربون کې اړیکه 2 ګونې ده دغه 2 به مشخصوي همدې کورنۍ ګرانو زده کوونکو فیزیکي خواص په فیزیکي خواص کې همیشه د هرې کورنۍ چې دي ظاهري رنګ خوان بوی کثافت انحلالیات د جوش نقطه ویل کېدو پر دې مسایلو باندې بحث دي نو اولم وایي الکال هالایډونه چې دي قطبي دي خو په اوبو کې نه حلیږي دا چې اوبه قطبي دي قطبي مواد باید په قطبي کې حل سي خو دوی قطبي دي که ستاسو پام دی راډیکل دی په راډیکل کې کاربون دی او هر هیلوجن در کاربون زیات الکترونونه لري نو د دغه الکتروني وریاض ډیره د چاو خواته یې د دغه هیلوجنو خواته یې نو دلته یو قطبیت رامنځته کیږي چې یو مثبت او بل منفي قطبونه رامنځته کیږي نو الکال هالایډونه قطبي دي مګر په اوبو کې نه حلیږي که څه اوبه هم قطبي دي په دې خاطر چې دوی هایدروجني اړیکه نشي جوړولی نو ځکه په اوبو کې نه حلیږي او د کتلې په زیاتېدو سره دا خو موږ تاسو پخوا هم ویلي وه که په الکان کې که په هره کورنۍ کې چې د کتلت زیاتېږي د دوی د اټومو تعداد زیاتېږي د اټومو تعداد چې زیات سي موږ تاسو ول ځینې شان ډېرېږي لکه د ایښېدو او ویلې کېدو ټکي لکه د دوی کتله چې زیاتېږي لکه د دوی ایزومیرونه او کثافت لوړېږي په همدغو سره همداسې که څه هم دوی د کاربونو شمېر ثابت ساتلی دی خو بیا هم ستاسو په نظر په دې کې به د کمې ودې ایښېدو او ویلې کېدو ټکی زیات وي که څه هم کاربونونه په ګردو کې یو دی دلته بیا که ستاسو پام دی فلورین لوړه کتله لري که کلورین که برومین که ایوډین که ته استاده ماته نه رامعلومیږي که ستا ګروپونه په یاد وي ګرانو زده کوونکو په 2م ګروپ کې د عناصر داسې قرار لري او په جدول کې چې عناصر هر څومره لاندې راځي د دوی کتله زیاتېږي د دوی کتله چې شپه کېږي ګرانو زده کوونکو زیاتېږي او د فلورین کتله تقریبا 19 دا 15.5 دا تقریبا 9 شاوخوا ده دا 129 د کم هیلوجن د میتال خو په ګردو کې یو رقم ده نو په دوی کې کتله ټوله د رایوډین لوړه ده نو چې کتله لوړه ده ګرانو زده کوونکو د ده د ایښېدو ټکي در ده لوړ دي د ده له در ده لوړ دي او د ده له تر ده لوړ دي او 6 ځوابه د کانکور سوال هم جوړېدای سي چې کوم یو د لاین څخه لوړ د ایښېدو ټکي لري همداسې تاسو انتخابولی سي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو دا اوس زموږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا چې حاضرېږو ښه وخت ولرئ